یو روز سوال کړی دی چې زما مور مړه ده او ما څو پیرې په خوب کې ولیده چې هغه اوبه غواړي. د دې به څه مطلب وي؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی چې یو خو د خوبونو دا تعبیر اولنۍ مسله ده چې دې ټیم موږ سره نه دومره او اکثر چې دا ډېر ما پسې دارونه راځي او دا خویندې او میسېجې او رابطې او موږ خوب ولید او دا او دغه او داسې. نو که دې ته کښېناستې نو بیا به دې ته ناستې، بیا بل طرف ته خو دې خو کېږي ځان له یو علم دی، داسې اسان کار نه دی. دا به سوچ کې، دا به معلومات کې. بله غټه خبره دې کې دا ده چې تعبیر کله راوباسې که نه نو چې دا مخامخ سړی دې نه یې لیده، چا چې را خوب لیدلی چې دې دې نه یې لیدلی او دې دې نه یې معلوم کړی، هغه وخته پورې تعبیر صحیح نه راوځي. لکه اوس یو سړی خوب ویني، دی دینداره دی، د ده دپاره تعبیر بل شی نه. یو سړی بېدینه دی، د ده دپاره بل شی نه. یعنی امام ابن سیرین رحمه الله پسې یو سړی راغی، وایي ما خوب کې لیدلي چې زه اذان کوم. بل راغی وایي ما خوب کې لیدلي چې زه اذان کوم. نو هغه یو ته وی ته به حج له ځې، هغه بل ته وی ته به غلا کې. خلک حیران شو چې دا دواړو خوب یو شان دی. نو ولې دې دا فرق وکړو؟ هغه وایي دا اولنی دیندار و. ابراهیم علیه السلام ته الله ویلي وأذن فی الناس بالحج، خلکو ته اعلان وکړه، اذان اعلان ته اعلان وکړه د حج. دا دویم بېدینه و، د الله نه لرې سړی و. نو د دې سره مناسب دا و فأذن مؤذن بینهم ای ایتها العیر انکم لسارقون. یوسف علیه السلام قصه کې وکړه، اذان کوونکي اعلان کوونکي اعلان وکړو چې ای قافلې تاسو څه تاسو غلی د باچا پیاله چا پټه کړې ده. نو دا خلکو سره تعلق ساتي. بله ورځ یو چا سوال وکړو د یو عالم نه چې ما خوب لیدلی دی چې سپین ویښته زما د پوندې لاندې راختلي. نو دا د یو څو علماو ګروپ ته مجموعه ده، د پاکستان غټ غټ علما پکې دي. نو زه هم په هغه مجموعه کې یم. نو په هغوی کې یو دغه شیخ چې دی په دې تعبیر راویستو کې انتهایي تکړه دی، دی تخصص دی. نو د هغه ته دا سوال چا راولېږو چې شیخ صاحب که ته دې کې دا جواب راکړې، ځکه چې هغه بل عالم و زه ځان له حیران کړم چې د خپې لاندې سپین ویښته راښته او کس په مخه معلومات کوي. نو هغه دا وویې چې سپین ویښته عزت دی. دا خو قرآن او حدیث دا خبره ثابت ده، سپین ویښته عزت دی. خو ویښته خو د پوندې لاندې نه راخیږي، راخیږي؟ او دلته سپین ویښته کوم ځای کې راختلي؟ د پوندې لاندې دي. نو وایي دله به الله د داسې ځینې عزت ورکوي چې د ده په ګمان کې به هم نه راځي. یعنې چا دا ګمان راتی شي چې خپې لاندې به ویښته راوخیږي؟ نه. نو دقه شان دله به الله د داسې ځینې عزت ورکوي چې د به ګمان کې به هم نه راځي. نو دا ځان له یو علم دی. او لا بعضو خو نن سبا تجارت جوړ کړی دی، لایف بناسي په فیسبوک او په یوټیوب، او خوبونه ورته خلک رالیږي او هغوی جوابونه ورکوي. او په دغه چینلو چې څومره ګڼئ که نه، دا به بل ځای کې تا ته نه میلاویږي. لکه دغه خوبونه دي او ډز او دوی په دغه لینډ کې وایي مونځ اودس به نه کوي، خو د خوب تعبیر له په مولوي صاحب پسې راځي. یاره مولوي صاحب وایي خوب داسې ویلم، نو ته یې دې نه ولې نه هېرېږي؟ ته چې را مونځ نه کوې. یېرې خبره خو دا ده، د یېرې خبره خو دا ده چې تا ږیره خریلې ده، ږیره وړه کې، بېدیني کې، حرام خورې. د یېرې خبرې دا دي. او یو خوب دې راغستی دی، کله به یو ځای ته ځي او کله بل ځای ته ځي. دا ځان له علم دی. ځکه اکثر زه ترې ځان سیټ ته ساتم د دې قصو نه، ځکه دې کې مصروفه شو نو بیا بل کار نه شي کولی. بیا به دقه ګورې او دا رموز او دا داسې او دا داسې او پلانې څنګه او هغه داسې. خو دا یو سوال مخې ته راغی، ما زه دې به جواب وکړو. تعبیر د دې مشهور تعبیر چې کوم دی هغه دا دی والعلم عند الله، چې کله دې مړی ولیدو په خوب کې او هغه اوبه غواړي که نه، نو دا مړی د دې ژوندونو دعا غواړي. ولې؟ ځکه چې اوبه
اوبه دا رحمت ته، اوبه رحمت دا الله دی، او دی څه غواړي؟ اوبه غواړي که نه. نو معنی دا چې دی د دوی نه د رحمت سوال غواړي چې زما دپاره د الله نه رحمت وغواړي. او یا په ده باندې د چا قرضه ده، څه حقوق یې پاتې دي، نو پکار دا ده چې دا کشران دغه حقوق هغه ادا کړي. دوو خبرو کې یو وایي، یا خو په ده باندې څه حقوق پاتې دي او دې کشرانو ته وایي چې دغه حقوق چې کوم زما په ذمه پاتې شوي دي هغه پوره کوي. د چا قرض پې پاتې دی، څه بله مسله، او یا دا چې زما دپاره څه غواړي؟ دعاګانې غواړي، دعاګانې غواړي. دا که چېرته ته په حدیث عالم باندې پېښ شو چې هغه قرآن او حدیث نه د سوچه مسلې بیانوي او د قیسو میسو والا نه وي، نو هغه به راته ښکلی تعبیر بیان کړي او تا ته به طریقه وکړي چې مو پلار دپاره دعاګانې غواړه، یا د هغوی په نوم صدقه وکړه، داسې صدقه چې هغوی ته اجر ځي، یا که په هغوی باندې قرض حق پاتې شوی هغه ورکړي. او چې په دغه نورو یارانو باندې ورپېښ شوې دا درګاهونو او دربارونو والا او د پیرانو مریدانو والا، نو هغه به راته قصه به سمه اوږده کړي. چې قصه اوږده کړي نو د دوی پکې بیا فایده وي، او چې لنډی کې بیا خو تجارت نه چلېږي. کله به وایي چې او تا ته به وایي پلار مې دله خوب کې لیدلی او پټکی په سر نه و، اشاره دې ته چې پټکی وله واله، او لیدلی مې و خو جامې نه وي، او بس ومې لیدو پلار مې وایي چې مولوي صاحب له څه ورکوي، او لیدلی مې و اشاره یې کوله دې طرف ته، او دا عوام په دې کې رټینګ کړي. او دغه عوام کله ناکله خو زیم ښه کوي ورسره، ځکه چې موږ ورته سوچه دین بیانوو زموږ هغه نه مني، او یاره دا وابیان دي او دا داسې دی او دا دغه، او دغه قصې پې سمې خوږې لګي، دا پې دومره خوږې لګي چې تپوس یې مه کوه. نو والله اعلم د دې معروف تعبیر هغه څه دی چې مړی کله اوبه غواړي، یا دعا، یا پرې چا حقوق دي، او یا دا چې د دې لپاره څه صدقه وکړه چې څه خیر ده ته رسي.